له پاکستانه راغلیو افغان کډوالو ته د ابراهیم ځدراڼ ډالۍ. افغانستان پرون شپه په نړیوال جام کې پاکستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. افغان اتلانو د بریا په لوبغالي کې په شور خوښۍ او اتڼونو ونمانځله. د کرکټ د نړۍ مشهورو او پخوانیو مخکښو لوبغاړو هم افغانانو ته مبارکي وویله او له افغان لوبغاړو سره په ګډه د دغې سترې بریا خوښي په سندرو او اتڼونو ونمانځله. په همدې حال کې د پاکستان پر وړاندې لوبه کې ابراهیم ځدراڼ د غوره لوبغاړي جایزه هغه افغانانو ته ډالۍ کړه چې پاکستان تازه له دې هېواد افغانستان ته راشړلي دي. په ورته مهال د پاکستان پخوانیو ملي لوبغاړو هم له افغان لوبډلې سره ورورولي ښودلې او ویلي دي چې له خپلو ورونو مو وهل وخوړل. د لوبغاړو له خوښیو او اتڼونو سره هم مهاله په هېواد دننه او بهر ټولو افغانانو له دغې تاریخي او سترې بریا تود هرکلی کړی او په لوبو، سندرو او اتڼونو یې نمانځلې ده.